میګې ناشنا مخلوق زه به تاسو ته بعض عجایبات د دې میګو بیان کوم تعجب کې بلار شي حیران بشي چې الله سره ناشنا قدرت او طاقت دی او دا ته وایم د دې بيدینو زلاله متونکی کله چې ته انګریزانو ډاکټرانو ساينسدانانو دا خبرې راويستي او بیا صحیح دی انګریزانو چې ویني به سره صحیح ده زموږ په ایمان پدې دی ها چې الله دا خبرې کړې دي بس بیا ډاکټرانو ساينسدانانو دا بس خبرې بیان کړې دي نو زمونږ ایمان الحمدلله د مخکې نه په دې خبرو دی او خو مضبوط دی خو د هغې سره مغه ایمان ښه ډېر شو ایمان څه شو ښه ډېر شو لکه اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوی وی چې کله سپی په یو لوښي کې جبه ووي نو څو پیرې بینځي اووه پیرې یو پیر په خاورې سره څه حکمت دی په دې کې نو دا اوس دی آلاتو سره دا خبره معلومه کړې شو چې د سپي په دې جبه کې داسې جراثیم دي چې هغه صرف خاورې سره ختمېږي بل څه شي سره نه ختمېږي الحمدلله زموږ ایمان ښه ډېر شو درشه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کړه تاسو ډوډۍ وخورئ نو لاسونه ګوتې د انځلو نه مخکې وسټئ اوس ډاکټرانو دا خبره معلومه کړې ده چې دا کم خوراک چې د ګوتو پورې خدای پاتې شي په دې کې خاص ویټامین او طاقت د بدن لپاره چې هغه نور خوراک کړي او دې نور ډېری خبرې د میګو د دنیا ناشنا دنیا ده او د دوی دا ژوند ناشنا ژوند د بعضو خبرو ته اشاره کوم امام ابن القیم رحمه الله په بعضو خپل کتابونو کې د میګو د عجایباتو ته اشاره کړې ده په دې باندې بعضو مسلمانانو ډاکټرانو او ساينسدانانو کتابونه لیکلي دي هغه کې د میګي د تذکر خط تفصیلی راغلی ده په دې باندې انګریزانو په دې ملکونو کې په دې باندې چې بحث ډیر زیات کړی دی بلکې بعض تاسو ذکر کوم دوه کاله د میګو تناسو دوی کتو دوه کاله ژوند هغه صرف په دې کې تیر کړی چې د میګي څه کوي چې دا معلوم کوم دا غینه باندې یو غوټ کتاب لیکلی د میګو دنیا نو دا هغه عجایبات نه تاسو یو څو بیانو اولنۍ خبره میګي خبرې کوي او زموږ رب مونږ ته ویلي میګي خبرې کوي خدا کوم چې دراسات شوي دي او په دې کې کوم بحوث او بحثونه شوي دي هغوی هم دا خبره ثابته کړې ده چې میګي خبرې کوي د دوی خپله خاص ژبه ده د میګي شپږ خپې دا چې موږ داسې ډېر وړوکي ښکاري خو دا چې کله را نږدې کړي او دوی په دې حالاتو باندې ګوري نو دا هر څه جدا جدا ښکاري او ډېر وړوکی بدن دی ډېر وړوکی بدن دی او ناشنا خبره دا ده په دنیا کې چې په دې ځمکه باندې څومره ژوندي اوسېږي نو د 15 نه 20% پورې په دې کې صرف میګي دي ډېر زیات دي یعنې کوم ژوندي چې اوسېږي په دې ځمکه باندې چې ساه اخلي نو به وکړي د 15 نه واله د 20% پورې داسې دي د صرف میګي دي ډېر زیات دي او په هر ځای کې د دې باقي جسم نه دي سر غټي باقي جسم نه د سر غټي او ځکه الله سبحانه وتعالى دوی ناشنا پوهه ورکړې ده چې هغې ته به انشاءالله بعضو خبرو کې اشاره وشي اوږدوالی د میګي عام چې کمي د 2 میلۍ نه واله ده چې ډېر اوږد شي 15 میلۍ ته رسي او په دې بعضو ملکونو کې او په بعضو ځنګلاتو کې د هغې نوم دی امازون په دې کې غټ میګي چې کوم لیدلی شوی دی نو هغه د دې ګوتې امرو تشهد دا کومه ګوته چې ده دا به ټول غټ لیدلی شوی او د دې سترګې مې خو صرف دومره ده چې اکثر وي په تیاره کې اوسېږي نو د هغې د لاسه نظرې کمزورې او په دې سترګو له پاسه یې ویښته دي د هغې د لاسه الله دې د سترګې ساتي چې د سترګې او نظرې خراب نه شي په صحرا کې اوسېږي په هر قسمه حالاتو کې اوسېږي بلکې دا خبره ناشنا ده چې دې په دې بدن کې دومره طاقت دی چې ګرمي 100 سنټیګریډ ته ورسي په کې دا ژوند تېرولی شي 100 ته مونږ چې کله د سره د آلاتو د کوم نعمتونه چې اوس دي 40 ته ورسي څومره سخته ګرمي ده 40 15 انتها ده 50 بیا ښه ډېره او دا په 100 درجه کې چې ګرمي نو میګې په کې ژوند تېرولی شي او کوم خوراک چې د ځان لپاره راټولوي سبحان الله دا داسې یو شی به راولي ځان له چې هغه به د دې بدن نه مغټي او ځکه بعضو علماو دا خبره لیکلې ده چې د دې بدن چې 100 پیرې وزن کې چې څومره نتیجه راوځي دومره وزندار شی ده اوچتولی شي د بدن نه 100 ګونه زیات نو بیا چې کله داسې شی راوالي او د سوړي ته ویسي نو دا داسې نه ده چې داري کې خوري بلکې دا دوی سو ته تقسیم کې چې غټیږي نه ځکه چې غټ شي نو دوی د اوسېدو د ځای خرابوي دا په سو کې تقسیم کې په دوو کې یا که دوه تم غټ کاري نو سو کې تقسیم کې په څلورو کې او که چېرته لونوالی پکې راشي نو دا واپس د سوړي نه راوباسي په هغه وخت کې چې کله د بهر نه دوی ته نور میګي خبر ورکړي چې نور دی نه د بهر نور ته کړي او همیشه چې کور جوړي سوړ جوړي د ځمکې لږ اوچته جوړي چې اوبه ورته نه شي دا پوهه چا ورکړې ده الله سبحانه وتعالی هغه قادر باچا ناشنا خبره چې کوم دوی کې دغه ده چې کله دا میګي مړ شي نو د دنیا یو خاص بینځي خاص د دې بیندلاسه چې نږدې خواوشا کې که چېرته میګیانې نو هغوی ته پته ولګي چې زمونږ میګې مړ شوی دی نو راشي هغه اوچت کې ویسي ځکه یو عالم دا خبره کوي چې ما داسې کار کړی چې یو میګی مړ شوی او د هغه د جسم نه دغه ماده چې کوم دا بین کوي دا مې ترې ویستې وه او په یو داسې میګي مې لګولې و چې هغه ژوندی و په هغه چې مې څنګه ولګوله او لږ ساعت تېر نه و میګي راجمع شو ډایرکټ پیسې میګي راجمع شو که زموږ ملګری مړ او بیا چې دوی کله د خپل ملګری ویسي او خښې کړي
نو به دغه نه د خپل جسم وي دغه بیننا او دغه سنه پاک کوم چې دغه جسم سره لګیدل چې څوک په دې بسره جمع نشي اسی ملګرو له تکلیف ورنکي نشنا عجایبات دي د الله په مخلوقاتو کې چرته سوچ دي بکی وکړو هغه مکسب دي میږي ګرځي دغه روان دي نه خو دې لپاره خاص کوم ساينسدانان دي ما تاسو سوي چې 2 کال پورې وسره ناشي دا ګوري او سره دي آلات هر څه معلوم کړي ها به د دوی د ژوند چې د جدا جدا لري میږي په درې قسم دي ساتي نر دا نر چې کوم دي ټول نظر مري نر د ټول نظر مري او د کار صرف دی چې بچي پیدا شي بس نو چې کله د ماده سره ملاوي شي هغه ماده شي مرشي او پاتې کیږي هغه ماده مشره چې کوم دي کی هغه نر نه هغه ماده مته وسو الله سنید ویلو قالت نمله وی میږي میږي ولې د مشره میږي خو د خبر نشي کول د دین علاوه چې کوم دي هغه په خدمت کې لګي دوی خدمت کوي د مشره چې کوم په دوی باندې مشره ده او د ټولو نزيات عمر چې ملاوي هغه دغه مشره ته د عمر وګدي د ټولو کم عمر هغه د نری د زرمري به د کوم چې خدمت کوي وي د دوی د عمر د شپږو وو کالو پورې رسي ډیر زیات وګرځي اخري هڅه شپږو کار او د کوم چې مشري نو بازو د خبر لیکل چې شلو کالو پورې عمر رسي دغه عمر ډیر وګرځي الله ته ناشنا طریقه خولت پس طریقه باندې پس نظم سره دوی چې د خوراک راوړي دي سولید خدای هغه مخلوق دی چې دعاګانې مواړي د حدیث کې دي په صحیح مسلم کې د حدیث دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیغمبرانو کې یو پیغمبر د ونی سوري تناسو میږي وچیچو نو دا غزینه پاسې دوه د میږو چې کوم سوره واغې وسېزره د حسین نو الله سبحانه وتعالى ته وحی وکړه وی یو میږي وچیچلې نو د میږو یو دسی امت ته ټول وسېزو چې وی زما پاکي بیانوله یو میږي د الله پاکي بیان الله پیغمبر ته یو زما پاکي بیان ته د میږو یو امت پوره ډله دی وسېزله یو حدیث کې درځي امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړي ابو هريره رضی الله عنه روایت چې خرج نبي من الانبياء بالناس يستسقون یو پیغمبر خپل قوم راويستو د باران لپاره دعا وکړه یو بل روایت کوي چې سليمان عليه السلام نو چې کله دوی روان شول یو میږي ولیدو چې هغه په ځمکه باندې پروتو او د خپل چې تکړه د اسمان طرف ته نو سليمان عليه السلام واپس شغوت ویلي وي د بل چا په دعا به تاسو باندې باران وشي خدیمي کې دم پتر چې الله بر دی په عرش پاس خپل چې تکړه ولاسونه کم طرف ته اسمان ته انسانانو کې ډیر د پته نشي الله کوم ذکر او دوی ته پته چې الله کوم ذکر په زناورو کې او په حشراتو په ټولو کې د ټولو نه هرسناک په خوراک او په سامان سره غدا دي میګي د ټولو نه زیات هرسناک دومره هرسناک دی چې سليمان عليه السلام یو واقعي سره باز کتابونو کې سليمان عليه السلام یو میګي ته تاسو څومره خوراک کوي په یو کال کې میګي به څومره خوراک کوي هغه ته 3 دانی غنم 3 دانی غنم د په یو کال کې 3 دانی غنم د په یو کال کې خور نو دې ویل کېږي چې سليمان عليه السلام د په یو لوخي کې بند کړ وسره 3 دانی غنم ورواچو چې د 3 دانی خو کنه چې په یو کال کې خو به چې کله کولو نو وی کته یو نیمه دانه به پاتې و او یو نیمه خورلې و سليمان عليه السلام د پوښتنه چې تاسو چې موږ درې خورو وی دا ما یو نیمه باندې اکتفا وکړه وجه دا چې ما ته پته نه لګی دا چې ته واپس راځي او کنه ما به دې نه وباسي وکنه نو دا غیر پر ما وی دا طریقه جوړ کړه خو په جمی کې دوی بهر تړي نه راوځي په وړي کې دوی اکثر بهر تر راوځي او ځان لپاره د سامانونو جمع کوي وړي د خپل سولوت یو باحث انګريز دی هغه په دې باندې کتاب لیکلی دا انګريز نوم د ګراهم کوري هغه دوه کاله متوسط چې هغه دوه کاله دوی تناسو هغه په خپل کتاب کې وی میږي د انسانانو نه په نظم او ضبط کې مخکې دي میږي د انسانانو په نظم او ضبط کې سړي مخکې دي بیا خبره کوي وی زنه سم دوی ته انتظار کړی دا ټول عالم او تلګوري نو دوی چې کله په لار رواني نو دا په درې ډلو کې وسو کې په درې کې کم چې مشرانی د دوی ته لار خي هغه مخکې رواني او تیز رواني هغه مخکې رواني او تیز رواني کم چې فارغ چې دغه هیڅ کار نه ناغو په دې سیلون رواني هغه تیز رواني په منځ کې هغه رواني چې سامانونه راغستي خوراک راغستي دانی راغستي شي راغستي د په منځ کې رواني ډیر ورو رواني چپ چاپیره د نور د دفاع لپاره رواني او مخکې د دوی نه وسو تیز رواني هغه تلار معلومه او چې دوی روزي د سولنه اسی نه روزي دوی یو خبر ورکړي چې روزي اله دوی روزي یعنی تاسو په دې باندې موږ هم تجربه کولای شو چې د میګو سولي او دې ته کینه په انتظار یو ته ویډیو په څه طریقه باندې کیمرا ولګوا تمام دا اندازه ولګي چې دوی دې एकदम نه روزي د سولنه یو یا دوه وروته چې دا هغه دې لار معلومه دي نه بعد دوی مخ ته پیغام ورکړي چې تاسو راوته شي یا نشي راوته د انسانانو کې نشته د نظم او ضبط انسانانو کې نشته یو سړی د سامان یو چټکړې پېټي یو چټکړې د بتو ګاډي رانو پی 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 واخو شمه واخو شي لکه سامان یو چټکړې صبر وته خزو سره صبر وکړه ماشومان سره صبر وکړه بوډا دې صبر وته وکړه بیمار دې صبر وته وکړه एकदम پیار نه موا د غوګونو ته نقصان رسي کې دې چې سړی وېری لکه صبر وکړه دې د میږي خنه شو ها چې دا وسمره احتیاط کې کوم چې سامان راغستې د روان دي خو په دوی کې چې کوم دفاع کوي لکه چې په حملو کې دفاع چې څوک کوي هغه نر نه کې د ماده کوي نو دفاعي مشرتیه چا سره ده
هغه دغه میګي سره نه د میګي سره ځکه الله دغه ذکر وی قالت نمله خبره فائدہ سبحان الله خبر ایمان ډیر شي په قران او په الله باندې هغه میګي سوی وی سليمان عليه السلام تاسو ونه چقي دي میګي په دې املا باندې لپاسه یو غلاف اکلکی غلاف کلکی باید زور کې ماتيږي ځکه تاسو کوي نه دا میګي چې کله ځان راچي د سزینا الټن را پریږدي به کوسي دلږي ولې ځکه دې چې الټن ځان راوچي بیا غلاف ماتيږي غلاف چې باغي الله ساتي اماتي ونزکه دی وی سليمان عليه السلام تاسو ونه چقي ځکه چې بر غلافونه دي چقي الله به هر خبره کې ګوره حکمت دي سونه چې سليمان عليه السلام راشي او تاسو وخت کې تاسو مړ شي تاسو به وچقيږي ولې به وچقيږي ځکه چې بدیله پاسه غلاف ته غلاف چقيږي غلاف چقيږي ماتي نو ځکه دا خبره وکړي چې دا لا يحطمنكم یو علم دا خبره کوله وما مراقبه کړی د دې میګو او دا می ډیر وخت سارلی دي کتلی می کله چې علم وو مطلب چې غسر علم دنیوي دینی دوه ته وي اکثر په دې علم کې چې کوم سره دنیوي علم ساينس دانانی یا د زناورو علم سره چې کوم دغه سره تعلق ساتي یا ډاکټران نه ټول به د نظریه دینی علما نو علم دا خبره کوله چې ما د څه کار کړو چې یو وخت یو زمانہ ما د میګي سارلی نو ما د څه کار کړو چې په دې میګو لپاره مې نه خلګولې د میګي نیولې او به لپاره جدا رنگونه لګولې ما چې معلومه چې دې کوم یو رنگ ولا ډیر راوځي کم یو نروزي ولې ډېر روزي ولې بل نروزي دینو سړي شوق د هر څه ګوري او دا ډېر خپل علم دی ماته سوي چې دې سره د ایمان د سړي ډېری او د الله عظمت پسته په ځل کې خړیر شي نه هغه دا وی چې ما چې کوم کتون میږي ټول یو ځای نه ګرځي دوی اول خدای چې په ډلو کې تقسیم شي په ډلو کې تقسیم شي او هر یو ډله د کار یو هفته کې بیا په بل راځي وی ما په دوی باندې دې تجربه وکړه چې یو قسمه حمله کول په دوی باندې او د دوی په کور باندې او د دوی په سوړ باندې نو بهر ته چې کوم میګان راوته هغه اقرنګو کوم چې ما په لګولو د یو هفته لپاره دوی به چې کله یو هفته پرې شو نور میګان راو په بل رنګو چې ما په لګولو هغه بیا نو کوم چې تیر شي هفته کې اکاري تقسیم کړو تاسو یو هفته وي او یو هفته نور راځي بیا بغوینو بیا نور راځي الله سبحانه وتعالى بالقرآن كسوي إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون الله استاسو په دې پیدایش کې او څومره زنده سری چې په دې دنیا کې ګرځي الله به ټول کې زماده توحید غټ نه خبرتي کله چې فرعون ته پوښتنه د موسی عليه السلام له استعراب سوق ته وي ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى رب زماغلي چې ټول مخلوقات پیدا کړې دي به غوي ته طریقه خوري د ژوند تیرول هذا خلق الله دا پیدایش کړی الله کړی بس عجایبات ما تاسو بیان کما ټیم ختم شو ما تاسو یو سنور بیانول چې الله سبحانه وتعالى توفیق لكم بالموقع سره بیان کو